پښتو ډرامو والا پنجاب نه ښځې راولي او دلته پې کم کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو یو داسې وخت راغلی ده چې پښتانه ډیر زیات وشرمېدل او دې دا وجه بالکل هم نه ده چې ټول پښتانه خراب دي بلکې پښتنو کې داسې خلک دي چې هغه ډیر زیات خراب دي. ډیر زیات خلک وشرمول، صرف یو څو خلک دي چې هغه د وجې ټول پښتانه وشرمېدل او بدنامه شول. مخکې به چې د پښتو ډرامې وي هغې به د پښتنو اصل تصویر دنیا ته ښودلو، خو نن سبا چې کومې ډرامې دي دا ډېرې په فحش باندې جوړېږي، ډېره زیاته فحاشي وي پکې او دوی د پیسو دپاره هر څه کولی شي. داسې خلک د پنجاب نه ښځې راولي، دلته به فحش ډانسونه کوي او بیا دغه ویډیوګانې په یوټیوب هم ورکوي او بیا یې خلک ګوري. ملګرو نن سبا چې د پښتو فلم انډسټري دومره خرابه شوې ده د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې د یو څو پیسو دپاره دا خلک هر څه کولی شي. ملګرو موږ له پکار دي چې دغسې ډرامې ونه ګورو او د دوی خلاف اواز اوچت کړو او د داسې کارونو نه ځان وساتو چې په هغې کې پښتانه بدنامیږي. تاسو د دې خلکو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننی ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.